د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ یو شمېر بزګران د بانجان رومي له سږنیو حاصلاتو خوښي څرګندوي. دوی وایي د حاصلاتو د زیاتوالي ترڅنګ سږني قیمتونه هم مناسب دي. قدرت الله چې کلونه کېږي د کرنې برخه کې بوخت دی وایي چې د سږنیو حاصلاتو په زیاتوالي کې وروستیو ورښتونو هم مهم رول لوبولی دی. پروس کال به 200 منه ما وشکول، 12-15 مزدوران مې لګیا وو، مزدور روپۍ هم نه برابرولي. اوس ښه دي 160 پورې او نیم سل 160 پورې بازار چلي. بارانونه ماشاءالله ښه ګټه ورسوله ځکه چې دا اوزه اوبه کمه لري او اوبو تکلیف زیات، اوبه هم ورسره ډېرې شوې، دا غوړکي مرضونه دا مرضونه هم ورسره ورکېږي. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر بزګران وایي که د کرنې وزارت د ننګرهار ولایت ته پاملرنه زیاته کړي نو بې له شکه دلته ډېرې کرنیزې ځمکې شته دي او لا ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي او د دې ترڅنګ به په حاصلاتو کې هم څو برابره زیاتوالی راشي. انشاءالله چې موږ له حکومت تخمونه راکړي، تصفیه کړي تخمونه راکړي، دوایانې ښه دوایانې بیا کیفیته، نو زموږ حاصلات به د دې نه هم ښه شي. دلته به ډېر خلک په کار باندې موږ سره مصروف شي. ډېرې ځمکې دي د حکومت خو صحیح پاملرنه ورته نه کېږي. که پاملرنه وله وشي دا ډېر ښه حاصلات ورکوي، دلته به ډېر خلک په کار باندې مصروف وي. زموږ همدغه غوښتنه د خیر دی د زراعت ته د لږ توجه وشي چې لوی کانال دی ده او ډېره ساحه ده. یو سر یې غازي آباد سره جنګېدلی، بل یې انبرخانه او تکیه او داسې رودات او دا ټول یو زراعت دی. خو دا چې زراعت ته څوک دغه نه کوي نو اوبه نه رسېږي، سره او تخمونه نشته دي. د ننګرهار د کانال ریاست رئیس مولوي غلام رحمان کاظم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې ټول حاصلات ښه دي. نوموړی وایي دا حاصلات په هیواد کې دننه په مصرف رسېدلی شي او هڅه کوي هغه حاصلات چې زیات دي له هیواده بهر ورته بازار موندنه وکړي. دستي زموږ یو پروسه د مختلفو خلکو سره روانه ده چې موږ د مختلفو تولیداتو لپاره بهر کې بازار موندنه وکړو. خو د فلحال لپاره دا حاصلات زموږ چونکې هیوادوال مو ورته ضرورت لري او غربت دلته یوه حده پورې دی چې په مناسب قیمت باندې هغوی ته په لاس باندې ورشي. نو په همدغه منظور باندې د فلحال لپاره زموږ د تولیداتو لپاره افغانستان کې بازار شته او د دوی حاصلات وخت په وخت باندې کابل ته او مختلفو ولایتونو ته انتقالیږي چې هم هیوادوال برخمن دي هم د دوی تولیدات فلحال په مصرف رسیږي. را روان کې که الله تعالی وکړي چې موږ د تولیداتو کچه لوړه شي نو طبیعي خبره ده چې بیا به ورته بازار پیدا کوو. ننګرهار د هیواد په سویل ختیځ زون کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. یاد ولایت چې همیشه بهار هم بلل کیږي په ډیرو ولسوالیو کې اوبه پریمانه دي او دا هغه څه دي چې پراخو کرنیزو تولیداتو ته یې زمینه برابره کړې ده. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، ننګرهار.